فرض وکړو چې دلته څلور وروڼه او خویندې دي او دوی غواړي دا پرېکړه وکړي چې هره شپه به د خوراک لوښي چې کوم یو دي دا به څوک پرېمینځي. نو په دوی کې دا مشر ورور چې دی هغه وایي چې داسې کار به وکړو، زه به زموږ د څلورو واړو نومونه راخلم او په یوه لوښي کې به یې اچوم او له هغه لوښي څخه به یو نوم راخلم، کاغذ کې به لیکل شوی وي او چې د هر چا نوم و هماغه به د شپې هغه لوښي پرېمینځي. نو دا نورونه هم ورسره مني چې زه صحیح ده همداسې به وکړو. نو داسې یو لوښي کې په ورقو کې نومونه اچوي او له دې څخه یوه هره شپه یو نوم راخلي او چې د هر چا نوم و هغه به لوښي پرېمینځي. فرض وکړو چې په لومړیو دریو شپو کې د بلال، داسې فرض وکړو چې دا مشر ورور یې بلال نومېږي، د بلال د لوښو مینځلو نوبت راونه رسېدو. نو دغه پاتې وروڼه او خویندې چې دي دوی سره داسې فکر پیدا کېږي چې یاره کیدی شي چې دا بلال موږ سره څه چل کوي. نو اوس موږ راځو دا ګورو چې د دې کار د پیښېدلو احتمال څومره دی. څومره د دې احتمال شته چې که چیرې دغه ورقې په تصادفي ډول راخلي نو 3 شپې پرله پسې به د بلال نوم نه راوځي پکې. که چیرې داسې فرض کړو چې دا کار په تصادفي ډول ترسره کېږي او بلال پکې کومه ټګي یا برګي پکې نه ده شروع کړې، نو د احتمال څومره دی چې 3 شپې پرله پسې د نوم راښکاره نه شي. نو تاسو ویډیو ودروئ، د لاسته راوړلو کوښښ وکړئ. نو دې لپاره موږ راشو په یوه شپه کې د بلال د نه ټاکل کېدو احتمال ګورو. نو که دا کار رښتیا هم تصادفي وي، موږ داسې فرضوو چې بلال چې دی هغه پکې ټګي نه کوي، نو دا کار رښتیا تصادفي دی او هر یو نوم چې دی رښتیا هم 1/4 احتمال د دې لري چې هغه را وټاکل شي. نو د دې احتمال به څومره وي چې بلال به نه ټاکل کېږي په یوه شپه کې. نو دا احتمال مساوي دی، دلته لیکو احتمال د څه شي یوه شپه کې د بلال نه ټاکل کېدل. دا مساوي دی له څو سره؟ ټول 4 نومونه دي او 3 چې پکې وټاکل شي 3 پکې داسې دي چې د بلال نوم پکې نه راځي. دا احتمال مساوي دی 3/4 سره او د دې احتمال چې بلال پرله پسې 3 شپې ونه ټاکل شي، دا مساوي کېږي 3/4 د 1 شپې احتمال ضرب دی د 2 شپې احتمال او ضرب دی د 3 شپې احتمال. دا به ټول مساوي شي 3/4، دا ټول چې ضرب شي 3 ځلې دا کېږي په توان د 3، 3 په توان د 3 کېږي 28 او 4 په توان د 3 کېږي 4 شپېته. که چیرې وغواړو دا په اشاریه کې وښیو نو حساب ماشین ته راځو، دلته لیکو چې 28 تقسیم پر 4 شپېته دا مساوي کېږي 0.42. سلمې خانې ته به یې رالنډ کړو، لیکو چې دا تقریبا مساوي کېږي 0.42. نو 0.42 یا 2% سره دا داسې کار نه ښکاري چې یاره د دې به بیخي احتمال نه وي، ځکه که چیرې برابر مساوي احتمال نه وي نو مساوي یا برابر څخه لږ څه کم احتمال د دې شته چې دا بلال چې دی دا په 3 پرله پسې شپو کې د نوم ونه ټاکل شي. نو که چیرې موږ داسې فرضوو چې دا عملیه بیخي تصادفي عملیه ده او بلال پکې څه ټګي برګي نه کوي، نو دا احتمال تقریبا ښه احتمال دی. نو د دې په دومره احتمال سره موږ نشو کولی چې د دغه پروسې یا د دغه کومه تصادفي ټاکنه چې ده په دې باندې موږ شک ترسره کړو او نشو کولی چې هغه خپل هایپوتیسز یا فرضیه کوم چې موږ داسې فرض کړی چې دغه پروسه شفافه ده دا ورسره رد کو. نو موږ ویلی شو چې دا پروسه یوه تصادفي پروسه ده او د دې احتمال شته، کافي احتمال دی، سره دی چې نیم په نیمه نه دی خو یا ډېر زیات نه دی، خو کافي احتمال د دې شته چې بلال پرله پسې 3 شپې ونه ټاکل شي. خو راځئ فرضو چې دا پروسه همداسې هره شپه تکراریږي. وروڼه او خویندې چې د هغې هم په بلال باندې شک نه کوي، مشر ورور دی هغه به ولې دوی سره ټګي کوي. نو داسې فرضو چې دا پروسه تکراریږي او 12 شپې پرله پسې د بلال نوم ونه ټاکل شو. نو اوس هر یو چې دی نو لږ لږ په بلال باندې شک شروع کوي چې یاره دلته لکه چې څه خبره شته دی، بلال څه ټوکه روانه کړې ده. خو موږ راځو یو ځل بیا په بلال باندې باور کوو. موږ وایو چې راځئ فرض کړو چې دا کار تصادفي ترسره شوی دی، خو راځو ګورو چې دا 12 شپې پرله پسې د بلال د نه ټاکل کېدو احتمال څومره دی. نو راځو لیکو چې د دې احتمال چې بلال به پرله پسې 12 شپې نه ټاکل کېږي، دا عبارت تیار دلته شته دی. موږ عین خبره لیکو، یوازې دلته 3 په ځای 12 پکې لیکو. د احتمال دا مساوي کېږي له څو سره
همدا 3/4 دی، دا ځلې به په د 12 په توان پورته شي. نو لیکو چې 3/4 دا ټول په توان د 12. را به شو حساب ماشین ته، دلته به یې ولیکو چې 3 قوس به شروع کو 3 تقسیم پر 4 قوس بند، او دا ټول په توان د 12. دلته 3/4 په توان د 12 دا مساوي کیږي له 100 سره. دلته اوس ګورو چې دا یو ډیر کوچنی احتمال دی. دا که د زره میخانې پورې راشو دی نه جوړیږي 0.، لیکو تقریبا مساوي کیږي 0.03 او یا که فیصدۍ ته یې واړو دی نه جوړیږي 3.2%. نو اوس د ټولو حق جوړیږي چې په بلال باندې شک شروع کړي چې یاره بلال څه ټګي شروع کړې ده دلته. او دلته بیا احصایه پوهان یو حد تاکیدي لپاره هغوی بیا داسې کوي چې وایي که چیرې د یو کار د تصادفي واقع کېدلو فیصدي چې وي هغه د 5% څخه ډېره وي، نو بیا موږ وایو چې یاره دا اوس په تصادفي ډول پیښ شوی دا کار. خو که چیرې خبره ښکته کېږي عموما 5% هغوی کاروي، خو دا خو 5% نو هم ښکته دی. نو وایي که چیرې لکه دی غوندې دلته چې دا خو ډېره کوچنۍ فیصدي ده چې دومره تصادف سره دومره کوچنۍ فیصدي سره به یو کار په تصادفي ډول واقع کېږي، نو بیا هغوی وایي چې یاره دا اوس چې دی دلته لږ څه ورانیشته دی، دا کار په تصادفي ډول نشي پیښېدی. نو ځکه بیا موږ په دې اړه فکر کوو چې اوس دلته چې موږ کوم نظر لري چې یاره دا کار د تصادف په اساس شوی دی یا تصادفي ډول باندې ترسره شوی، دا فرضیه دا موږ ردوو. موږ وایو چې یاره کیدای شي چې دا اوس د تصادف له مخې نه وي پیښ شوی. نو دې ته موږ وایو چې ریجکټ هایپوتیسز، یا خپله فرضیه چې موږ په نظر کې نیولې وه هغه اوس ردوو. دلته ورته لیکو ریجکټ هایپوتیسز. موږ داسې فرض کړی و چې دا کار تصادفي ترسره شوی، خو دا چې اوس فیصدي بیخي کمه ده چې دا کار به په تصادفي ډول ترسره شوی، دا فرضیه موږ ردوو. او فکر وکړئ که چیرې دا کار 12 ځلې نه 20 ځلې تکرار شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه فیصدي چې ده دا بیخي همداسې پسې نوره هم کوچنۍ کېږي. معنا دا چې زموږ هغه هایپوتیسز یا فرضیه چې ده هغه بیخي له پوښتنې سره مخ کېږي او بیا هغه خپله فرضیه موږ ردوو.